د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1415 لمریز کال د ثور میاشتې په 9 نیټه د ابو علي سینا بلخي دوهم تخصصي ملي او نړیوال نندارتون پرانیسته وکړه. هغه وویل په دې وروستیو کې د درملو د وارداتو کمول د دې سبب شول چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې ډیره وده وکړي او هیوادوال د بهرنیو درملو پر ځای له کورنیو هغو استفاده کوي. هغه زیاته کړه د هیواد اړتیا ته په کتو دغه لاسته راوړنې کفایت نه کوي، بلکې اړتیا ده چې د درملو تولیدي فابریکې لا ډېرې معیاري او د منل شوو معیارونو مطابق خپلو تولیداتو ته پراختیا ورکړي. هغه د روغتیا سکتور له ټولو مسؤلینو او هیوادوالو وغوښتل چې په خپلو کورنیو درملو باور او له هغو استفاده وکړي او درمل پلورونکي په لوړه بیه درمل ونه پلوري او له احتکار څخه لاس واخلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او ورسره مل پلاوي د ثور میاشتې په 9 نیټه بلخ ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د لاجورد استوګنیز کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محترم ملا صاحب وویل اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذب او زیربنایي پروژو تطبیق ته ځانګړې پاملرنه کړې چې لاجورد کمپلیکس یې ښه بیلګه ده. هغه زیاته کړه په هیواد کې د لویو زیربنایي پروژو ترڅنګ د ښاري پراختیا په برخه کې هم د ماستر پلانونو په نهایي کېدو او تطبیق عملي کار روان دی او اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې د ودانیزو پروژو په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه او اسانتیاوې برابر کړي. هغه پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې د نورو برخو ترڅنګ په ساختماني سکتور کې هم پانګونه وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ورسره مل پلاوي د ثور میاشتې په 13 نیټه په بلخ ولایت کې حیرتان بندر ته سفر وکړ. د دې سفر پر مهال د حیرتان بندر د 24 ساعته خدماتونو پر وړاندې کولو او په دغه بندر کې د خېلو اماراتي ادارو پر موجوده ستونزو خبرې وشوي او د حل په اړه یې لازم تصامیم ونیول شول. د نیول شوو تصامیمو له مخې به له اړتیا سره سم په دغه بندر کې د اماراتي ادارو تشکیل زیات شي، لوی او معیاري پارکینګونه، اداري ودانۍ، د تخلیې او بارګیرۍ مرکزونه، پرمختللي لابراتوارونه، معیاري سړکونه او سړې خونې به جوړ شي. د اوسپنې پټلۍ موجوده کرښې به پراختیا پیدا کړي. د ترانسپورت او انتقالاتو لپاره به نقلیه وسایط برابر شي. د لوی وزن د معلومولو لپاره به ډیجیټلي تلې او د قاچاق د مخنیوي لپاره به سیار سکنرونه نصب شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ثور میاشتې په 13 نیټه په بلخ ولایت کې د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ د 15مې برخې د بیا ځلې فعالېدو پرانیسته وکړه. هغه په هیواد کې د اوسپنې پټلۍ شبکو د پراختیا په برخه کې د ټولګټو وزارت هڅې وستایلې او همداراز یې د ازبکستان هیواد له همکاریو هم مننه وکړه. د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ 15مه برخه 70 کیلومتره اوږدوالی، 30 کیلومتره فرعي کرښې، 15 سټیشنونه او همدارنګه د 500 واګنونو د تخلیې ظرفیت لري. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ثور میاشتې په 13 نیټه په بلخ ولایت کې د ازبکستان هیواد د اوسپنې پټلۍ ادارې له عمومي رئیس سره وکتل. د دې لیدنې پر مهال ازبک مسؤلینو وویل غواړي په نایب آباد سټیشن کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ نوې کرښه او د دې کرښې په اوږدو کې د تخلیې او بارګرۍ لپاره څو ګدامونه جوړ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هڅه وستایل او د ټولګټو وزارت مسؤلینو ته یې هدایت وکړ څو یې تخنیکي او ساختماني چارې په ګډه له ازبک لوري سره پر مخ یوسي.